سلامتی او د الله تعالی رحمتونه دی په تاسو ټول باندې ستړي مشي خدای مراوله خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. د نابغه اشخاصو فارمول کتاب شپږمه برخه مو راوړې ده. په پنځمه برخه کې مو واورېدل د بریا ترلاسه کولو 12 ګوني اصول، له هغو نه مو 4 اصول ویلي وو، اوس یې 5 اصول باندې فیل کوو. 5 څومره چې تاسې په خپل ځواک باندې عقیده او باور لرئ نو ستاسې عزت النفس هم د همدې ځایه سرچینه اخلي. که چیرې هغه منفي عقیده بدله کوي کومه چې د خپل ځان په اړه لرئ نو خپل ژوند به هم بدل کوي. دا چې نن څه وایو دا د سبا ورځې راز او اصلي موضوع ټاکي. د دې حقیقت د ماهیت په اړه هنري فورد داسې وایي: که چیرې تاسې په دې باور یاست چې د یو کار د ترلاسه کولو ځواک لرئ او یا هم د یو کار د ترسره کولو څخه عاجز یاست نو په دواړو حالاتو کې حق له تاسې سره دی. په هر حال کومه عقیده او باور چې د خپل ځواک په نسبت لرئ دا په شدید ډول ستاسې د ژوند په حالاتو او شرایطو اغیز کوي. تاسې په غیر ارادي ډول ټول هغه اطلاعات او فرصتونه نالیدلي نیسئ چې ستاسو د باورونو سره هماهنګ نه دي. ستاسې عقیده د دې سبب کیږي چې تاسې نړۍ، حالات، شرایط، خلق او په ځانګړي ډول په خاص او متفاوت ډول وګورئ. د روحي ځواک د ځواکمنتیا لپاره باید لومړی د خپل ځواک په اړه خپل فکر ته تغییر ورکړئ او په دې باوري شئ چې هر لوی کار مو له وسه پوره دی. ډېر ځوانان دا غلط فکر په سر کې لري چې د ښوونځي او تحصیلي دورې نمرې او امتیازات په راتلونکي کې د حرفوي موقعیت او ټولنیز ژوند ښکارندویي کوي. یا په ساده عبارت داسې وایو چې ډېری ځوانان د ښوونې او تحصیل د لومړۍ تر وروستۍ ورځې په دې ناسم فکر باوري دي چې د ښوونکي نمرې د دوی راتلونکی برخلیک ټاکي. مګر څېړنو دا ثابته کړې چې بریا د تعلیمي او تحصیلي دورې نمرو پورې هیڅ تړاو نه لري. له دې پرته ځینې نور خلک داسې فکر کوي چې د ښه ذهن او ښه استعداد نه درلودل هم په ژوند کې د تغییر معنی ګرځي. مګر د څېړنو په نظر کې نیولو سره ویلی شم چې اکثرا هغه خلک چې میلیونران شوي دي د عادي او متوسط ذهن او استعداد څخه برخمن دي. همدارنګه دوی بغیر له دې چې وشرمیږي د با استعداده خلکو څخه پوښتنې کوي او ورڅخه زده کړه کوي، خپلې تشې ډکوي او بریا ته په هر حالت رسیدل تضمینوي. ځینې خلک بیا په دې فکر دي چې په لوړه کچه تحصیلات د شتمن کېدو سبب کیږي، په داسې حال کې چې ډېر داسې خلک نړۍ کې شته چې میلیونران دي خو په لوړه کچه تحصیلات یې په سترګو هم نه دي لیدلي. باید یادونه وکړم چې د امریکا 50% باسواده خلک د هغو خلکو په خدمت کې دي چې متوسط زده کړې هم پای ته نه دي رسولي. 6 تاسې صلاحیت لرئ چې ځان سره مینه وکړئ، ځان ته ارزښت ورکړئ، پر ځان باور ولرئ. همدا باور ستاسې په عزت النفس اغیز کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم اشاره وشوه هر ارزښتناک او ښه کار ترسره کول ستاسې د عزت النفس د ښه والي سبب کیږي او برعکس د دې هر ناوړه او شوم کار ترسره کول ستاسې عزت النفس کمزوری کوي او تاسې ته زیان رسوي. نو د خپل استعداد، ځواک او عزت النفس د زیاتوالي په خاطر هغه کارونه ترسره کوي چې ارزښتناک وي، مثبته نتیجه او بریالیتوب ولري. مثبته نتیجه او بریا تاسې ته د پرمختللو نور ځواک هم درکوي. په کلي ډول داسې وایو چې د عزت النفس نشتون یا کموالی د ډیرو ستونزو د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ویره، سترس، رواني ناروغي، منفي فکرونه، د ماتې او ناکامۍ احساس او د دومره ډوډۍ وخوره چې مړ نشي حالاتو
زیږونکی دی. همدارنګه فقر او غربت د نفس ملامتول هغه لنډمهال او اوږدمهال خوند چې پرمختګ معنی ګرځي د نږدې او لومړۍ درجه خپلوانو څخه لرېوالی عزت النفس د کموالي یا فقدان اصلي اسباب یا لاملونه ګڼل شوي دي. څومره چې تاسې ځان سره د زړه نه مینه وکئ، ځان ارزښتناک او محترم وشمېرئ، په هماغه اندازه تاسې کولی شئ د ناکامۍ په احساس برلاسي شئ، ځکه چې ځان ته احترام کولو احساس خپله د دې معنی ګرځي چې ماته ځان پورې وتړئ او خپل شخصیت د هلاکت خواته بوځئ. له توجه نه مننه. دا و د نابغه اشخاصو د فورمول کتاب شپږمه برخه. تر بیا ښې چارې. د خدای په امان.